بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو وطنوالو د وطن نه بهر ننګیالو توریالو مسافرونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مینوالو زم شاجی ګل سباون د یوټیوب چینل رڼا سباون ټي وي په شیشه تاسو ته مخاطب یم. دا ما چې وې سو یا وایم تاسو پام دی نیک نام دی او پنا نه دی ښکارا دی سریام دی نیک نام دی. دا ما چې وې سو یا وایم تاسو پام دی نیک نام دی او پنا نه دی ښکارا دی سریام دی نیک نام دی او ملګرو نر پښتون دی نوموړی شخصیت دی. ملګرو نر پښتون دی نوموړی شخصیت دی. لري نوم سید قیوم صاحب په موږ دا د رب انعام دی نیک نام دی. نو ګرانو مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. ستاسو ملاقاتو د داسې یو شخصیت سره کومه چې هغه د تعارف محتاج نه دی او ډېر قابل شخصیت دی او ډېر نوموړی شاعر دی چې تاسو به په هر ځای کې په هر محفل کې لیدلی وي په پروګرامونو کې او که چا نه وي لیدلی نو د هغوی دپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د هغوی به ورسره هم ملاقات وشي. نو راغلیو د سید قیوم نیک نام صاحب جونګړې ته چې تاسو یې نه د هغوی په ځای کې ناست یو. نو جناب سید قیوم نیک نام صاحب به ستاسو سره خپل تعارف په خپله وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې پیدا کوونکې د دې ځمکې اسمانونو دی ورکوونکې انسان ته د بېشمېره نعمتونو دی لایق د صفتونو دی. درود و سلام په حقای نامدار د ټول امت غمخوار جناب حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې. زما عزتمندو مشرانو امزولو غیورو پښتنو او ګلالو ظلمو د یوټیوب چینل رڼا سباون زمونږه ګڼ شمېر ملګري دي چې د دې کې هلې ځلې کوي او ستړې کوي. مونږ یې مننه کوو. مونږه د ډاکټر شاجي ګل صاحب ډاکټر شاجي ګل صاحب هسې هم د دردېدلو وجودونو هغه خدمت کوي او لګیا یې حجز بلها منډې ترړې وایي او کوشش کوي. نو مونږ یې مننه کوو. خو د هغې سره سره هغوی د پښتو ژبې د ودې دپاره د پښتو د سرلوړۍ دپاره د دې چاپېرچل دپاره د دې کلتور ادب ثقافت د دې حجرو چینارونو ګودرونو دپاره د بنډې چغو او د اخترو د ټالونو دپاره زمونږ د اشرو زمونږ د شریکو غوبلو دپاره زمونږ د شریکو ناستو د جرګو د پټکي د شملې دپاره دا ډاکټر شاجي ګل صاحب زمونږ هغه مینوال ملګری چې دی پرون تندي او په خلاص مټ او په خوږه ژبه د خدمت تملا تړلې ده. نو مونږ مننه کوو. وایي چې هر قدم یې د کمال دی ستاسو خیال دی هر قدم یې د کمال دی ستاسو خیال دی د وو رنګونو جوړ د بوډۍ ټال دی ستاسو خیال دی او خوږه ژبه روڼ تندې اثري سترګې د ډاکټر شاجي ګل ته ستاسو خیال دی. نو ډاکټر شاجي ګل صاحب زمونږ مینوال ملګری دی مننه کوو. زما نوم مشرانو چې راله کوم ایښی دی نو هغه خو سید قیوم دی خو دا ده چې هغه بیا د رشتې د تره زوی د ماما زوی به م پې پېژني او د ادبي ملګرو کې بس نیکنام او نیکنام دغه لږ ډېر نیکنام د مدی بابا په خاوره ژوند کوو او دا خلک بلها مینوال خلک په چمګاون کې خواږه خلک نو دا مشرانې په جرګه او په خبره پوهېږي او کشرانې پرمنبرداره دي. دلته ژوند کوو خو زما د خوږ ژوند کې زما دغه بیا کم دی او د دې ملګرو یا د دې چمګاون ډېر دی چې کومې ناکامي ده زما ده او که کومې کامیابي ده نو هغه مې د ګاونو د ملګرو ده خلکو سره ستاسو مینه ده هغه د دوی دلته ژوند کوو. د ډاکټر شاجي ګل صاحب په شانتې خواږه ملګري لرو نو که په خپله بېکاره هم یو خو زه د دوی سره په قافله کې روان یو د دوی د قافلې ملګري یو یو واړه ملګري دروند نظر دی جی مننه. او څومره چې هم رانه کېږي نو کله کله پروګرامونو کې شریک شو. دا زمونږ او ستاسو شریکې ستونزې دي. ګراني ده ارزاني ده خان دی غریب دی سپرلی دی بلبل دی خزان دی رباب دی اوس کړاغې سترګې دي زیړ رنګونه دي یو چاودې پوندې دي. نو دا زمونږ او ستاسو هغه شریکې ستونزې کړمې دي او په دغې باندې کله کله
کلام هم ولیکو. مننه نیکنام صاحب یو عرض کوم چې ستاسو نه زمونږ په دې خاص کر په دې شعراو ملګرو کې دا کینې زه ګیر چاپېره وینم نو هسې د دې باره کې ستاسو څه خیال دی او تاسو زمونږ داسې مینوال چې خدای مکه په دې کې څه نه څه ذهني اثر لري تړون لري نو د دوی په باره کې تاسو څه ویلی شئ یا هغوی ته څه میسیج ورکوئ؟ ډیره لا دا اوس دا دومره ګټور یا وزندار سوال کول پوښتنه کول دا ځان له د ډاکټر شاجي ګل صاحب غوندې د درنو د درون فکر د ملګري همدغې طرف ته سوچ ځي. مونږ هغه خلک یو چې مونږ زرګونو خلکو ته سوونو خلکو ته ودرېږو او هغوی ته د رورولۍ او د یووالي او د راجمع کېدو یو سوچ او فکر ورکوو. هغه شعرونه چې ورته هم کم وایو نو هغه وایي چې مونږ دواړه یو چې دا خلک د چا نه ځان رانغاړي مونږ دواړه یو چې دا خلک د چا نه ځان رانغاړي او غربته چې زمانه او کستا نه ځان رانغاړي بې زړه له وس چې نن د سره کم ملګري وکړي بس پوه شه چې دی به د سبا نه ځان رانغاړي بې زړه له وس چې نن د سره کم ملګري وکړي بس پوه شه چې دی به د سبا نه ځان رانغاړي. مونږ بل ته داسې وایو چې پانی ده دا دنیا مونږ بل ته داسې وایو چې پانی ده دا دنیا او په خپله دلته څوک د دې دنیا نه ځان رانغاړي. مونږ بل ته داسې وایو چې پانی ده دا دنیا او په خپله دلته څوک د دې دنیا نه ځان رانغاړي. دلته یو لوبه داسې ده چې مونږ بل ته خو وایو خو په خپله هم په دې جرم کې د ټولو نه سیوا مونږ په خپله ککړ یو. دا بدنیتی او دا تنگ نظری په نورو خلکو نه په مونږه کې سیوا ده. اگر چې کیمرې ته مخامخ شو او شعر وایو نو په لکه درس د رورولۍ او د اتفاق ورکو نو نیغ په نیغه پکې د نورو نه مونږه سیوا ککړ یو او دغه بدنیتو او دغه تنگ نظرو یا د ځان ځانۍ دې ځای ته راورسولو چې مونږ داسې نمایا څه ښکلی کار ونه کړی شو دغې دغې کامیابونه لږ لرې وساتلو. د ظلم هر تندر راځي زمونږ په کور پرېوځي که د چا یو غم وي په سر زمونږ څلور پرېوځي. زما یاران د ځانځانۍ نشې د کاره وښکل شمکور په لاره ځي په هر قدم شمکور پرېوځي. زما یاران د ځانځانۍ نشې د کاره وښکل شمکور په لاره ځي په هر قدم شمکور پرېوځي. د ناروا فصل ریبلو له نارې وباسو د ناروا فصل ریبلو له نارې وباسو وخت چې د لو راشي زمونږ د لاسو لور پرېوځي. د ناروا فصل ریبلو د نارې وباسو وخت چې د لو راشي زمونږ د لاسو لور پرېوځي. ځمکه زه واړوم د ګل په امید مانج مالکم ځمکه زه واړوم د ګل په امید مانج مالکم وخت چې د کر راشي تخمونه پکې نور پرېوځي. ځمکه زه واړوم د ګل په امید مانج مالکم وخت چې د کر راشي تخمونه پکې نور پرېوځي. د بې قدرۍ دوران خپل ارمان دې ورجوه ته به هم نه یې که نیکنام د زړه د زور پرېوځي. نو داسې ده چې دغه لوبه په مونږ ټولو کې زیاته ده د نورو په نسبت او دغه ښه څیز نه دی. مونږ له پکار دی زمونږ نورو ملګرو له پکار دی چې یاره دغه بدنیتۍ او ځانځانۍ او تنګ نظرۍ دا یو طرف ته کو او د مینې او ورورولۍ په خیال په یو بل په ګام کې شریک شو نو هغه ورځ لرې نه ده چې د خوشحالۍ غږونه زمونږ تر غوږه راورسي. مننه جي ډېره مننه جي.